د وطن د ګټو ستونزو او ننګونو لپاره د عکس العمل اړوند یو کوچنی مثال درکوم. مثلا که چیرې تاسې سپی د بیلچې په لاس دې ووهئ، سپی دفعتاً د بیلچې لاس ته یې رانیسي. اما که چیرې تاسې د همدې بیلچې په لاس دې زمری ووهئ، زمری د بیلچې لاس ته نه بلکې همهغه لاس رانیسي چې د بیلچې لاس ته یې پورته کړی دی او دی یې په خوش کړی دی. دلته چې دی د دوی عکس العمل وګورئ، زمری دا کاروي، هغه لاس کته کوي چې دی د بیلچې په لاس خوش کړی دی، اما سپی د بیلچې د لاستې سره زوره نه وي. نو موږ هم باید د وطن د ګټو لپاره هغه لاسونه ونیسو چې د وطن ګټه مو پکښې او هغه لاسونه چې زموږ د وطن دپاره ستونزې او ننګونې هغه باید کته کړو. د سپي په څېر عمل ونه کړو چې همیشه مو وطن او وطنوالو وران، خراب او تراب